سلام، د دې مهال ټولګي ته ښه راغلاست. د حزب اسلامي د رهبرۍ شورا ګڼ شمېر غړو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره پریکون وکړ. په حزب اسلامي کې یوې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر غلام فاروق وردګ په مشرۍ د اسلامي حزب نورو مهمو غړو چې پکې قاضي امین وقاد، جمعه خان همدرد، عبدالرؤوف ابراهیمي، اکبر بارکزی، مولوي سرفراز، مظفرالدین یمین او یو شمېر نور شامل دي له حزب اسلامي څخه وتلي دي. د دغه ګوند رهبرۍ شورا غړو په یوې غونډه کې پریکړه کړې چې راتلونکي جمعه به دغه پریکون په رسمي توګه اعلان کړي. د ناکامراد یو وژل شوي ساتونکي جمعه ګل کورنۍ وایي هیڅ چا یې تر اوسه پوښتنه نه ده کړې. د ډاکټر ناکامرا له 5 وژل شویو ساتونکو یو جمعه ګل دی چې 4 کاله یې له نوموړي سره دنده ترسره کوله، خو له وژل کېدو وروسته یې کورنۍ له بد اقتصادي وضعیت څخه کړېږي او له حکومت او PMS موسسې څخه دوی ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د جمعه ګل پلار ګل نبي وایي د ګټې همدا یو زوی و او شکایت کوي چې د ناکامرا په مړینه په داخلي او نړیواله کچه خواخوږي وښودل شوه، خو د جمعه ګل او نورو ملګرو هیڅ چا هم یادونه ونه کړه. په داسې حال کې چې په جلال آباد ښار کې د PMS جاپاني خیریه مؤسسې مشر ډاکټر ناکامرا پر وژل کېدو په کور دننه او بهر غبرګونونه ښودل شوي، خو د هغه د 5 وژل شوو ساتونکو څخه هیڅ چا یادونه نه ده کړې. د ناکامرا له 5 وژل شوو ساتونکو یو جمعه ګل دی چې له ناکامرا سره یې شاوخوا 4 کاله د ساتونکي په حیث دنده ترسره کوله، چې له مړینې وروسته یې کورنۍ له بد وضعیت سره مخ ده او نیوکه کوي چې تر اوسه یې هیڅ چا پوښتنه نه ده کړې. د جمعه ګل پلار حاجي ګل نبي وایي چې د کورنۍ سرپرست همدا یو مشر زوی و او له حکومت او هیوادوالو ګیله کوي چې د ناکامرا په مړینه په داخل او خارج کې غبرګونونه وښودل شول، خو د جمعه ګل او نورو افغان ملګرو یې هیڅ چا یادونه ونه کړه او نه یې هم چا پوښتنه کړې. نو زه خو له حکومت او له ناکامرا له دې موسسې څخه خامخا دا ګیله زه لرم چې باید د دې خبره د پوښتنه وسوله او باید د ما د بچیم خامخا د دې شهیدانو د افغانان دي او باید د پوښتنې وکړي او موږ د خبره تسل راکړي. له جمعه ګل څخه ځوانه میرمن او یوه 3 کلنه لور پاتې شوې. د جمعه ګل پلار وایي له کله نه چې د ځوان زوی د مرګ خبر اورېدلی په ملا مات شوی دی. دغه 3 کلنه ماشومه مروه نومیږي. د پلار د جدایي دروند غم یې په سترګو کې له ورایه ښکاري، خو خبره نه ده چې د تل لپاره د پلار له سیوري بې برخې ده. د جمعه ګل واړه ورونه چې د نوموړي په مړینه ډېر خواشیني ښکاري وایي ټوله کورنۍ په مشر ورور جمعه ګل ورټوله وه او دوی به یې همیشه ښوونځي ته هڅول. دوی وایي که حکومت ورسره مرسته ونه کړي نو ممکن د جمعه ګل هیلې ټولې نیمګړې پاتې شي. موږ همغه راټوله چې موږ هغه مشر ورور او اوس موږ سره باید دولت او چې هغه ناکامرا موسسه چې ده موږ سره باید کومک وکړي. موږ اوس بل داسې هغه نه لرو چې موږ ته ګټه کوي، موږ پلار ته اوس په هغه کې ګټه کوي او موږ نور د مشر ورور پسې ډېر خفه یو. موږ بل غټ ورور نشته چې موږ مکتب ته ولېږي. کله چې هغه ژوندی و چې له وظیفې نه بیا راغی موږ بیا مکتب ته لېږلو او موږ ته بیا پیسې راکولې او موږ اوس پسې ډېر خفه یو. د جمعه ګل کورنۍ له حکومت څخه په جدي توګه غوښتنه کوي چې هر څه ژر د ناکامرا او ساتونکو قاتلین پیدا او مجازات کړي. دا قاتلین باید دولت پیدا کړي په هر رقم سره یې نو دا رقم پیښې کېږي نو څوک غم اوري. دغه کورنۍ دغه شهیدانو سره باید مرسته وشي چې دوی دغه فامیل بچیان او دولت نه دا هیله کوو چې باید دغه قاتلین د دې وطن چې دغه ظلم یې کړی ده دا باید د ونیول سي او مقصد په خپل هغه باندې ورسي جزا باندې. نو موږ سره ظلم شوی ده. د ډاکټر تدسو ناکامرا ساتونکي جمعه ګل کورنۍ داسې مهال د بد اقتصادي وضعیت څخه کړېږي چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې په ننګرهار ولایت کې پر ناکامرا وسلوال برید ترسره شو او د 4 ساتونکو سره یو ځای وژل شو. د نوموړي پر وژل کېدو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه وښودل شول، خو د هغه له ساتونکو چا یادونه نه ده کړې. بینالمللي مذاکرات امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو له توافقنامې 10 ورځې وروسته کېږي. وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د توافقنامې له لاسلیک وروسته به تاوتریخوالي کم او پر امریکایي ځواکونو به بریدونه نه کېږي، خو عمومي اوربند چې افغان حکومت او امنیتي ادارې هم پکې شاملېږي له بین الافغاني مذاکراتو وروسته وشي. د وسلوالو طالبانو د قطر دفتر وایي له امریکا سره تر هوکړې وروسته به تاوتریخوالی کمیږي او امریکایانو ته به د وتو خوندي لارې ورکول کېږي.
اټکل کېده چې وسلوال طالبان به له متحدو ایالتونو سره له توافقنامې وروسته اوربند وکړي، خو اوس ویل کېږي عمومي اوربند له بین الافغاني خبرو اترو وروسته کېږي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ د کېدونکې توافقنامې له مخې به دواړه خواوې پر یو بل برید نه کوي، خو په دغه دوه اړخیز اوربند کې افغان حکومت او امنیتي ادارې شامل نه دي. ویل کېږي بین الافغاني مذاکرات د امریکا او طالبانو له توافقنامې 10 ورځې وروسته په ناروې کې ترسره کېږي او د همدغه مذاکراتو په نتیجه کې به عمومي اوربند رامنځته شي. د طالبانو د قطر دفتر ویاند وایي د سولې هوکړه نهایي شوې او په لاسلیک کېدو سره به بهرنیو ځواکونو ته د وتلو خوندي لار ورکول کېږي او بین الافغاني مذاکرات به پیلېږي. د کابل ادارې سره کله چې افغاني بین الافغاني مذاکرات شروع شي او بین الافغاني مذاکرات به ژر د توافقنامې د لاسلیک نه وروسته شروع کېږي، نو په هغه کې به په د نور موضوعات ترڅنګ په اوربند باندې هم خبرې کېږي، څه وخت چې په هغه باره کې توافق ته ورسېدو په هغه به هم عمل شروع کېږي، کېدای شي دا 10 ورځې یا 2 هفتې. طالبان وایي له امریکا سره د سولې د نهایي شوې هوکړې یوه کاپي د قطر امریکایي لوري او طالبانو په اختیار کې ده. شاهین وایي هیله لري چې ژر دغه توافقنامه لاسلیک شي. په همدې توافقنامې په لاسلیک باندې خبرې کوو، نو امید شته چې زر لاسلیک شي. د طالبانو او متحدو ایالتونو ترمنځ د دوه اړخیز اوربند په اړه په کور دننه مختلف نظرونه دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په قطر کې د طالبانو او متحدو ایالتونو له مذاکراتو د دوی تمه ده چې په اوربند توافق وشي او له حکومت سره مستقیمو خبرو ته لار پرانیزي. په قطر کې له روانې غونډې زموږ تمه ده چې د افغانستان د حکومت د مشرتابه او ټولو خلکو د ټینګار په اساس په اوربند توافق وشي. دا خبرې باید د طالبانو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مستقیمو خبرو ته لار پرانیزي. له دې سره هممهاله امریکایي چارواکي هم له طالبانو سره د سولې توافقنامې لاسلیک کېدو ته خوشبین دي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې افغان جګړه له پوځي لارې نه حل کېږي او که دوی یوې سیاسي هوکړې ته ورسېږي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان نور د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي، خپل سرتیري به وباسي. تاسو د افغانستان یادونه وکړه، موږ هلته 18-19 کاله کېږي چې یو د پرمختګ یوازینۍ لار سیاسي موافقه ده. که موږ د طالبانو اوسنی افغان حکومت او زموږ ترمنځ یوې سیاسي موافقې ته ورسېږو چې یقیني کړي افغانستان نور د تروریستانو لپاره امن ځاله نه ده، دا یو ښه کار دی. په دوحه کې د طالبانو او متحدو ایالتونو د سولې توافقنامې د لاسلیک کېدو پر نیټه او تر لاسلیک کېدو وروسته یې د عملي کېدو پر میکانیزم مذاکرات داسې مهال دي چې په کور دننه لا هم د بین الافغاني ډیالوګ او بین الافغاني مذاکراتو لپاره د حکومت او سیاسي لورو ترمنځ همغږي نه تر سترګو کېږي. د سیاسي توافق حاصلېدو لپاره د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات وشي. ولسمشر محمد اشرف غني د استانبول پروسې د آسیا زړه هیوادونو اتم کانفرنس ته د خبرو پر مهال وویل وسله والو طالبان باید قانع کړای شي چې له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې او د سیاسي توافق حاصلېدو لپاره د له افغان حکومت سره مخامخ مذاکرات وکړي. اشرف غني وایي د سولې توافقنامې ته رسېدو سیمه ییز ملاتړ ته اړتیا لري، خو پروسه باید د افغانانو په مالکیت ترسره شي. په ورته مهال د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان غونډې ته په خپلو خبرو کې د افغان سولې پروسې څخه د ملاتړ ترڅنګ د انتخاباتو پر شفافیت هم ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف غني د استانبول پروسې آسیا زړه هیوادونو اتم کنفرانس کې د ګډون په هدف د یو پلاوي په مشرۍ ترکیې ته تللی. په دې کنفرانس کې د اصلاحاتو ترهګرۍ ضد مبارزې او سولې پروسې په اړه څرګندونې وکړې. محمد اشرف غني د خپلو خبرو پر مهال وویل چې طالبان باید قانع کړل شي چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې قطع کړي او له افغان حکومت سره د مستقیمو مذاکراتو له لارې سیاسي توافق ته ورسیږي. د جګړې پای ته رسولو لپاره باید داسې میکانیزم رامنځته شي چې طالبان قانع شي چې له بهرنیو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او له افغان حکومت سره مستقیم مذاکرات ترسره کړي چې سیاسي توافق ترلاسه شي.
ولسمشر غني د سولې توافقنامې ته د رسیدو په برخه کې د سیمې هیوادونو ملاتړ ضروري بولي او په وینا یې ګډې باید ترهګرۍ ضد مبارزه چټکه کړي. اشرف غني وایي داعش تیر کال په ننګرهار کې لوی تهدید و چې د استخباراتي تحلیل، ولسي پاڅون کوونکو او هوایي ملاتړ په وسیله پای ته ورسول شو. د سولې توافقنامې ته د رسیدو لپاره د سیمې هیوادونو ملاتړ اړین دی، خو د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت ترسره شي او ګټې باید د ترهګرۍ ضد مبارزې برخه کې هلې ځلې چټکې کړي. تیر کال داعش په ننګرهار کې لوی تهدید و چې د استخباراتي تحلیل، هوایي ملاتړ او ولسي پاڅون کوونکو په مرسته له منځه یوړل شو. په ورته مهال د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسیا زړه کنفرانس ته د خبرو پر مهال وویل چې افغانستان په حساس پړاو کې دی او په دې هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره باید مخلصانه هڅې وشي او دا ډول د افغانستان د ټاکنو شفافیت تامین شي. افغانستان د سولې او ثبات په لور ګام اخلي او موږ باید له دې بهیر سره مرسته وکړو او د افغانانو ترمنځ په ملي کچه خبرو اترو ته لاره هواره کړو. د افغانستان د انتخاباتو شفافیت باید تامین شي او ټول باید د پروسې شفافیت ته درناوی وکړي. ولسمشر غني د استانبول پروسې اسیا زړه کنفرانس ته د خبرو پر مهال ډاډ ښودلی چې یوې باعزته سولې ته د رسیدو په برخه کې حیاتي ګامونه پورته کیږي. د ثبات او همکارۍ ټاکنیز ټیم وایي یوه تقلبي رایه هم ورته د منلو وړ نه ده. د ثبات او همکارۍ ټاکنیز ټیم د رهبرۍ شورا غړي وایي د کمیسیون د یکشنبې ورځې غونډې وښوده چې قانون ته درناوی نه لري او د کمیسیون په شمول ټول اړخونه باید په دې وپوهیږي چې دوی ته یوه تقلبي رایه هم د منلو وړ نه ده. د عبدالله په مشرۍ دغه ټاکنیزه ډله خبرداری ورکوي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو مشخص ټیم په ګټه پریکړه وکړي نو د هر ډول ستونزو د رامنځته کېدو ځواب به پخپله وایي. د ولسمشریزو انتخاباتو پر وړاندې د جنجالونو په دوام سره د ثبات او همکارۍ ټاکنیز ټیم د ټاکنو کمیسیون د یکشنبې ورځې ناستې په غبرګون کې وایي چې کمیسیون هیڅ قانون ته توجه نه کوي او پر پریکړو یې د قانون له مخې ملاحظات لري. دغه ټاکنیز ټیم د کمیسیون پرونۍ ناستې په اړه وایي چې کمیسیون د یکشنبې په ورځ واضح وښوده چې قانون ته درناوی نه لري. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د رهبرۍ غړي خبرداری ورکوي چې هیڅ تقلبي رایه ورته د منلو نه دی او د ټاکنو کمیسیون د خپل اصلي مسیر ته راوګرځي. یک رای تقلبی هم در این دور پذیرفتنی نیست. کمیسیون انتخابات تحت هر شرایطی که باشه مجبور میسازیم، مکلف میسازیم که آخرین رای تقلبی را هم از دور خارج بکنن، از سیستم خارج بکنن. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم همداراز وایي چې د کمیسیون له لوري د یکشنبې ورځې ناسته مخکې له مخکې سازماندهي شوې وه. دوی وایي که کمیسیون د یوه ټیم په ګټه پریکړه وکړي نو په انتخاباتو به د خلکو باور له منځه لاړ شي او د هر ډول پایلو رامنځته کېدلو ځواب ویونکی به هم وي. اگر قرار به باشه که کمیسیون هیچ چیزی را نشنوه و حاضر نباشه که خواستهای معقول، مشروع و قانونی را به او تمکین بکنه و خواسته باشه که زیر بار یک طرف تصمیم بگیره، طبیعی است که او راه به جای نمیبره و مسئله میره به طرف برهم خوردن پروسه انتخابات و د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پر کمیسیون د انتخاباتو له ترسره کېدو نه را په دې خوا د دغې پروسې د شفافیت په هدف نیوکې کوي، خو د دوی نیوکو ته کمیسیون تر اوسه رسېدنه نه ده کړې او ورځ تر بلې ټاکنیزې ستونزې مخ په پراخېدو دي. امریکا له افغانستان او وطن امریکایي پوځیان چین او روسیې ته په نږدې ستراتیژیکو سیمو کې ځای پر ځای کوي. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي له وسله والو طالبانو سره به د سولې هوکړه دوی ته دا فرصت ورکړي چې له دې ځایه وتونکي امریکایي پوځیان هغو سیمو ته ولېږدوي چې دوی په اوږدمهاله کې د ځان لپاره خطر ګڼي. د شنونکو په باور له دغه دوو هیوادونو نه د پنټاګون هدف چین او روسیه دی چې ناټو هم په خپلې وروستۍ اعلامیه کې په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د امریکا دفاع وزیر مارک سپیر له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې له چین او روسیې نه د ناتو اندېښنې تکرار کړې. مارک سپیر وایي چې له افغان طالبانو سره د متحده ایالاتو د سولې توافقنامه چې دی ورته خوشبین دی واشنګټن ته دا فرصت ورکوي چې له افغانستان نه ایستل کېدونکي امریکایي پوځیان د هغو هیوادونو په وړاندې ځای پر ځای کېږي چې واشنګټن ترې په اوږد مهال کې اندېښمن دی. دغه دوه هیوادونه چین او روسیه دي چې د افغانستان په سوله او منځنۍ اسیا کې ښکیل دي او ناتو هم په خپل وروستۍ اعلامیه کې د مخ پر ودې نفوذ له امله اندېښنه ښودلې ده. که موږ یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږو او دا ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان نور د ترهګرو پټنځای نه دی، دا به موږ ته دا فرصت راکړي چې خپل سرتیري د هغو هیوادونو پر وړاندې ځای پر ځای کړو چې موږ یې د اوږد مهال لپاره په اړه اندېښنه لرو. شنونکي وایي چې مرکزي اسیا او چین ته د افغانستان د نږدېوالي له امله دا احتمال کم دی چې امریکایي ځواکونه دې له افغانستانه په بشپړه توګه ووځي. د امریکا د دفاع وزیر دا څرګندونې داسې مهال دي چې ویل کېږي هند او اسرائیل په بدخشان کې د یو بل ولایت او په دویم قدم کې د مستقل دولت د رامنځته کولو په لټه کې دي. په هلمند ولایت کې د ملي اردو پر کنډک موټر بم برید کې 15 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د ملي دفاع وزارت په یوې خبرپاڼه کې وایي د برید په نادعلي ولسوالۍ کې د میوند 215 قل اردو د درېیمې لواء لومړي کنډک ته څیرمه شوی ده. د سرچینې په وینا یو مازدا ډوله موټر چې غوښتل یې یا د قرارګاه ته ځان ورسوي د لومړي کنډک ساتونکو پیژندلی او ډزې پرې کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر نورو سرچینو بیا ویلي چې په دې برید کې د ملي اردو 8 سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په همدې حال کې وسله والو طالبانو د برید مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې په دې برید کې لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سهار د نادعلي ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د ملي اردو پر پوسته د انتحاري برید له امله ګویا چې د کومندویانو او سنګوریانو لسګونه تنه یې وژلي دي. څرنګه چې تاسو ته معلوم دی په دې سیمه کې د کومندویانو او سنګوریانو یو تن هم موجود نه و. ستاسو دشمنان یو کاذب، دروغ او تزویر نه ډک تبلیغات کړی دی چې هیڅ چاته د منلو. د هیواد د ولایتونو د رایو له تفتیش پرته د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو اعلان افغانستان له خطرناک وضعیت سره مخ کولی شي. شنونکي د ولسمشرۍ ټاکنو د نمایندانو استازي وایي د هیواد د 2 شمالي ولایتونو د رایو له بیا شمېرنې پرته د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو اعلان نه یوازې د ټاکنو مشروعیت له منځه وړي بلکې دغه چاره په لوی لاس د خلکو ترمنځ نفاق او ګډوډۍ ته لار پرانیزي. د ثبات او همګرایۍ ټیم وایي که یو ولایت هم پاتې وي د نتایج اعلان غیر قانوني دی. د ټاکنو کمیسیون له لوري د 2 ولایتونو د رایو له تفتیش او بیا شمېرنې پرته د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو احتمالي اعلان په کور دننه جدي اندېښنې راپورته کړي دي. شنونکي او د ولسمشرۍ ټاکنو د نمایندانو استازي وایي د معترضو نمایندانو د غوښتنو له په پام کې نیولو او د پاتې ولایتونو د رایو له بیا شمېرنې پرته د پایلو اعلان نه یوازې د ټاکنو مشروعیت له منځه وړي بلکې دغه چاره ښایي د یو بل بحران پیلامه شي. کمیسیون د انتخاباتو ذاتي خپل اعتبار او اعتماد له لاسه ورکړی او زه فکر کوم که دوی دا کار وکړه چې ډېر باوري نه یم چې دوی دا کار وکړی سي که کوي دوی به پرون خو د ټاکنو تابوت ښخ کړ له دې سره به یو ځای د افغانستان د ثبات تابوت او د افغانستان کې په نوپایله دیموکراسۍ تابوت هم ښخ کړه او هر ناوړه عوامل به د دوی پورې تړاو ولري. د شنونکو په باور افغانستان د انتخاباتي بحران له امله په حساس پړاو کې دی او که د ټاکنو کمیسیون د افغانستان په شمال کې د 2 ولایتونو د برخلیک له معلومولو پرته نتایج اعلان کړي ښایي هیواد په یو بل پیچلي کړکېچ کې ښکیل شي. مردم رای دادن، اشتراک کردن و هم جز حوزه انتخاباتی است، جز مردم اینمی کشور هستند، رای دادن و حق دارن که نتیجه رای خود بفهمند. اگر کمیسیون انتخابات و باورمند هستم که چنین اشتباهی نمیکنن که بیان یک قسمت مردم باز رایشان و یا سرنوشتشان از این بحث انتخاباتی مجزا بسازن و برن به طرف یک حالتی که باز پس آن مدیریت کردنش برش بسیار مشکل و دشوار خواهد بود. د ثبات او همګرایي ټاکنیز ټیم وایي چې له یو ولایت پرته هم د نتایجو اعلان مشروعیت نه لري. آنچه را کمیسیون انتخابات داره زمزمه میکنه که 7 ولایت یا نمیگذارن باز شماری شود و بهانه های دیگری که خوب ما باید نتیجه را اعلان بکنیم. صداهایی است که اگر بان هم کسی صدا را نشنید و آمد به اساس تقلب کدام تصمیم را گرفت
باز معلوم است که مردم در برابرشان میسته و مردم خاموش نمیمانند. مردم نمیگذارند که حاکمیت بر اساس تقلب شکل بگیره، حاکمیتی که در 2014 شکل گرفت و مردم ما را در 5 سال گذشته بدبخت ساخته. د ولایتونو د رایو له بیا شمېرنې پرته د پایلو احتمالي اعلان او دغه خبرداری داسې مهال دی چې له تیرو 2 اونیو را په دې خوا د هیواد په څو ولایتونو کې د معترضو نمایندانو او د هغوی د پلویانو لارډوینونه روان دي. بلخوا د ولسمشر دویم مرستیال وایي د ملي یووالي حکومت له فساد سره په مبارزه کې ناکام دی. سرور دانش وایي افغان حکومت د فساد مخنیوي لپاره 11 ادارې جوړې کړي، خو د علمي اقداماتو نه ترسره کېدو له امله حکومت له فساد سره په مبارزه کې پاتې راغلی دی. په ورته مهال د افغانستان روڼتیا څار بنسټ وایي یو شمېر کړۍ د هغو ادارو پر وړاندې خنډ جوړوي چې غواړي له فساد سره مبارزه وکړي. په داسې حال کې چې د ملي یووالي حکومت مشران د ګڼو خبري غونډو پر مهال په تیرو 5 کلونو کې د فساد کموالي په تړاو څرګندونې کوي، خو د 5 کلونو په تیریدو سره لا هم اداري فساد د افغانانو لپاره له سترو ستونزو ګڼل کیږي. د ولسمشر دویم مرستیال چې د فساد مخنیوي نړیوالې ورځې په تړاو یې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وایي چې افغان حکومت په تیرو 5 کلونو کې نږدې 11 ادارې له فساد سره د مبارزې لپاره جوړې کړي، خو هغه ډول چې اړتیا وه فساد له منځه نه دی تللی. سرور دانش وایي چې د عملي اقداماتو نه ترسره کېدو له امله د ملي یووالي حکومت د فساد پر ضد مبارزه کې ناکام دی. در رأس همه موارد باید گفت که ما در نهادسازی و نظامسازی در مورد مبارزه با فساد اداری ناکام بوده ایم. ما با اینکه اقدامات زیاد و متنوع داشته ایم و رهبری حکومت هم تصمیم و اراده جدی و قاطع داشته، اما هنوز هم از یک نهاد دولتی مستقل عهدهدار مبارزه با فساد اداری برخوردار نیستیم. اداره بازرس متحد به تغییر فرهنگ فساد و مسئولیت از مجازات ادارات خواهد بود و به منظور تحقق این امر به طور مستمر پیشنهادات اصلاحی را نیز راه خواهد نمود. دانش وایي چې افغان حکومت د فساد مخنیوي لپاره د یو کمیسیون په جوړولو کار کوي چې په رامنځته کېدو سره به یې تر ډیره د اداري فساد مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ چې ډیری وخت په حکومتي ادارو کې د شته فساد په تړاو پلټنې کوي وایي چې یو شمیر کړۍ د هغو ادارو او اشخاصو مخنیوی کوي چې د فساد له منځه وړلو لپاره کار کوي. هستند افرادی که مانع ایجاد نهادهای مستقل و مانع نقش جامعه مدنی در این راستا می شوند. این که کمیسیون مبارزه علیه فساد بعد از 1 سال تصویب قانونش ساخته نشده، دلیل عمده این مخالفت افراد هست که می خواهند این روند را به نفع سیاسی خود مدیریت کنند. په یاد غونډه کې د نړیوالو ټولنو او سازمانونو استازي فساد د افغانستان لپاره تر ټولو جدي ستونزه بولي او وایي چې لا هم د فساد له منځه وړلو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني کمشتران د فساد له امله په بند محکوم شوي او ټاکنیز کمیسیونونه دي د نتیجو په اعلان کې شفافیت په نظر کې ونیسي. که ټاکنو کې فساد وشي نتیجه به یې ډیره بده وي. موږ او تاسې د دې شاهدان یو چې د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني کمشنران د فساد له امله له بد سرنوشت سره مخ شول. د فساد مخنیوي لپاره افغانستان کې قوانین رامنځته شوي دي، خو هغه څه چې نشته هغه د همدغو قوانینو عملي کول دي چې تر دا مهاله تر ډیره نه دي لیدل شوي. د وروستیو معلوماتو له مخې نړیوالو سازمانونو او هیوادونو تر دا مهاله افغانستان سره د خپلو مرستو په لړ کې نږدې 115 میلیارډ ډالر مرسته کړې چې ډیره برخه یې د بیا رغونې او تعلیم پر ځای د حکومتي چارواکو له لوري حیف میل شوي دي. د ننګرهار یو شمېر مېرمنو په دې ولایت کې د ناامنیو په غبرګون کې لاریون وکړ. دغه مېرمنو چې د امنیتي اندېښنو په تړاو لاریون کې په سمبولیکه توګه د ننګرهار د امنیت جنازې تابوت په اوږو کړی وایي د ننګرهار اوسنی نام نوازیت نور د منلو نه دی او له چارواکو یې د حالاتو د نښه کېدو په صورت کې د استعفا غوښتنه وکړه.
په ورته وخت کې د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د یوې جاپانۍ موسسې د وژل شوي مشر ناکامورا د قتل په تور 2 تنه نیول شوي او په دې برخه کې نورې څېړنې هم دوام لري. جلال آباد ښار کې یو شمېر میرمنو د امنیتي اندېښنو په تړاو لاریون کې په سمبولیکه توګه د ننګرهار د امنیت د جنازې تابوت په اوږو پورته کړی دی. دوی چارواکو ته د مسؤلیت ګوته نیسي او وایي چې د امنیت خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. لاریونوال د ښار لومړۍ ناحیه کې د PMS موسسې مشر ډاکټر ناکامورا وژل کېدو ته په اشارې وایي چې موجوده ناامنیو اندېښمن کړي او دغه حالات ورته نور په هیڅ ډول د زغم وړ نه دی. په دې وروستیو کې د ننګرهار د وضعیت خرابوالی په ننګرهار کې ناامني هدفي وژنې بیا په تیره په دې وروستیو کې د ناکامورا وژنه او د هدف کېدل ورسره نور ملګري او محافظین د ننګرهار ولس ډېر زیات خفه کړی. په تیره بیا موږ د ښځینهو په توګه چې دلته امنیتي وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. دونه دا هیله لرو چې د موږ امنیت موږ ته د خپله یوه زمینه جوړه کړي. دغه راز لاریونوالو له مسؤلو چارواکو وغوښتل که ولسونو ته د امنیت په تامینولو بریالي کېدی نشي نو له خپلو دندو د استعفاوې وکړي. ننګرهار کې امنیت غواړو او ډېر تاوتریخوالی زیات شوی ده. د دې لپاره لکه ډاکټر ته یا بل ته ټولو ولس ته خطر ده او زموږ له مرکزي حکومت نه او د ننګرهار له ادارې نه غوښتنه دا ده چې موږ ته امنیت ته پام وکړي. ډاکټر ناکامورا مړینې ډېر اندېښنه کړي او د ولس هم ډېر اندېښنه کړی او د ولس د دولتي چارواکو څخه مو دا هیله ده چې زموږ امنیت نه ساتي نو استعفا دې ورکړي. خو چارواکي د تیر په پرتله د ننګرهار اوسنی حالات د ډاډ وړ او د امنیت په ښه والي کې د پرمختګونو خبره کوي. د ننګرهار امنیه قمندان وایي چې د ډاکټر ناکامورا د وژنې په تړاو 2 تنه نیول شوي او د پیښې د څېړلو لپاره لا هم کارونه روان دي. ډاکټر ناکامورا پر تړاو باندې هم موږ پیشرفت کړی ده چې 2 نفره هم نیول شوي دي ولې هغه د تحقیق د لاندې دي چې د هغې په کورو کې سلاح وسایط مهمات نظامی یونیفورمونه دا وتې دي نو انشاءالله چې موږ پیشرفت مخکې روان ده. د جلال آباد ښار د امنیت په تړاو د ناکامورا تر وژل کېدو وروسته په چارواکو نیوکې زیاتې شوي او خلک له مسؤلو ادارو غواړي چې د ښار امنیت ته جدي پاملرنه زیاته کړي. په کابل کې د جاپان سفیر وایي هیواد باید د ناکامورا ناتمامې پروژې بشپړې کړي. نوموړي په کابل کې د افغانستان د آبادۍ د رښتینې اتل ناکامورا ژوند او خدمتونو ته د درناوي په پار د ملي ثبات ټولنې لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې هیواد به په افغانستان کې د ناکامورا لخوا پیل شوې پروژې هرومرو بشپړې کړي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي ثبات ټولنې مسؤلانو هم د ناکامورا پر مړینې خواشیني څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د قاتلان باید پیدا او مجازات شي. غونډه کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر د ملي شورا ګڼو غړو قومي مشرانو د مدني ټولنو غړو او د رسنیو کارکوونکو برخه اخیستې وه. د غونډې په پای کې د هیواد انځورګر حمدالله ارباب لخوا جوړ شوی د ناکامورا انځور د جاپان سفیر ته ډالۍ شو. بهرني خبرونه تر یو ځنډ وروسته وړاندې کیږي. بیا هم ښه راغله. او د اسرائیلو دفاع وزیر ویلي ایران په لبنان، غزه، عراق او سوریه کې د پوځي حضور د پیاوړتیا له لارې غواړي چې د دوی له هیواده د اور کړۍ تاوه کړي، خو دوی به سوریه د تهران لپاره پر ویتنام بدله کړي. دا زیاتوي چې پوځ د ایران له اړخه د پیښو ګواښونو د مخنیوي لپاره هر ډول اقدام ته چمتو دی. له دې سره سم د نن شپې خبرې ټولګه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا د خدای په امان.